أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز عزيزا إن له أبا شيخا كبيرا يقينا ددبلار ديم بودادي فخذ أحدنا مكانا نوني سيوتن زمنا بزين ددا. دا خبر هغه ته یقیني شو چې بنیامین په مصر کې پاتې کېدو ولې نو عزیز مصر ته د رحمه پیلونه شروع کړو. یوسف علی السلام ته شروع کړ چې تاسو دې شکارو کوي چې زمونږ نه یو کس ونیسي په مقابله د چا کې بنیامین کې د پرې د پلا ډیر بوډا دی د دې سره ډیر مینه کوي د په کتو سره د ورکشي زوی غم غلطي ځکه چې دغه یو بل زوی ورکشي نو دې چې خپل پلار سره ناشي نه غپلار په دبانې بیا د زړه راټول تا په موږ باندې سم ډیر احسانات کړی دی یو بل احسان ربانی وک إنا نراك من المحسنين يقينا نينو منغتا لرا دنيكي كون كنا تخسري قالوا يا معاذ الله فنغوارم بلنسر أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده لدينا چونی شو منگا سوا دا غچانا چی مندل دے من سامان خپل دا غسرا انا اذا لظالمون یقینا من بدغ وخامغان دا ظالمانو نیو دیس خوینی شو کوله دا خو ظلم دی چی سڑی سر من سامان ندی نیوله نو سنگی دزان سر پاتی کو فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا نو هر کله چې نا امید شول دوی داغنه نو یوځي شو جرګ کوونکې ټول جمع شو. قال كبيرهم وي مشرداوي چې داغنم روبینو ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ایتاسو ته پته نشته چې بهشکه پلار ستاسو اغسته او ستاسو نه مضبوط لوز بنوم د الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف او مخکې د دین هغه څه چې کوتای کړي و تاسو په بار د یوسف کې دوه خبرې شوې وي یو ګور پلار زمونږ نه لوز واغستو هغه دغه پاتې شو دغه نه مخکم یوسف علی السلام په باره کې چې موږ څه کړی دی هغه تاسو معلوم دي. فلن ابرح الارض نو هیچری نه جدا کېږم د دې ځمکې حتى يأذن لي ابي تر دې چې اجازه وکړي ماته پلار زما او يحكم الله لي یا فیصلو کی اللہ زما فیصلہ وهو خیر الحاکمین وغور فیصل کون کے ویزن زما زبوی د مصر نا کنعان ته دا وخت پورې نظم چې سو پورې زما پلار مال اجازه نه را کړې چې زما مپ کړې راش یا بنیامین روزي په ست طریقه باندې او یا الله زما فیصلو کی کله مرګ فیصلو کړه بلې خو چې دا وخت پورې دي زنه وته نشي ته چې پلار ته کم مخ من خایو د دویم زوی شو دا هغه بوډا دی کمزور ارجعوا الى ابيكم واپس لار شي خپل پلار ته فقولوا ورتواي يا ابانا ان ابنك سرق اي پلار زمنګا یقینا استازوی غلا کړی دا وما شهدنا الا بما علمنا او منګه گواہی نور کو مگر باغس چې پویو منګه باغي وما كنا للغيب حافظين او نيو منګه غیب خبر لريادونك واسأل القرية التي كنا فيها او تپوسو کدا کلینا چې ومنګ باغی کې خلکو نو تپوسو
کلی نه تاسو مطلب دی کلی کې چې کوم خلک دا غوینه تاسو والعير التي يقبلنا فيها او دا قافلین تبوسو گئی جراغلیو منگ باغی کی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَيَقِينًا مَنْغَ خَامَخَارِشْتِنِيُ قَالَوْ وِپْلَارْ دَدُوِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا بلکہ خیسته کړی دی تاسو ته نفسونو تاسو یو کار فصبر جمیل نو کار زما صبر خیسته دی عسى الله ان یاتینی بهم جميعا نجدی د چې الله براولي ما تدوی ټول څوک دی یوسف بن یمین او دغه مشر زوی روبین إنه هو العليم الحكيم يقينا الله هو حكمة والده د دې بچو سره دا خبره رواني او بس هغه ډیر زیات شو چې زیات شو الله سوی وتولى عنهم او اورید دغوینا وقال يا اسف على يوسف او وی هي افسوس دې بيوسف بسي وبيضت عيناه من الحزن او تکسبین شوي سترګې د غم دلاسه فهو كظيم او د غم نډک شو एकदम تو زوی رايات شو نو بس ځان له سیټ شوی چې ارمان یوسف علی السلام بیا بل زوی بنیامین ورک شو دغه د لاسم لا خماته شو خټیټه شو دې بچو د نصیحت کو قالو ورتاوي تالله قسم بالله تفتو تذكر يوسف تامي شيء يا يوسف حتى تكون حرضا ترديج شبت خوار او تكون من الهالكين يا بشيد ملكي دنكنا مړ بشو یا بخوار شي یا بمړشته کې جی روزانه ستاده جړاګانی دی روزانه ستاده غمري قالوا يا انما اشكو بثي وحزني الى الله يقينا اخكاركم درد او غم خپل الله تاسو به شنو دی دا خپل درد او غم الله ته مخکارکو نو په دې طریقه سره انسان خپل غمونه ښکارا کولای شي یو خواږه چې سره چغي وي او کوکاری وي او جاهلیت خبرې کې دغه نه من راغلي او په دې طریقې سره چې انسان د سترګو نوخ کې رواني شي او وجاړي خپشي دا طبيعي خبره یعقوب علیہ السلام د خپل بچو ته چې ما پرې دی ما په خپل حال باندې پرې دی زه خپل خبره چې کوم نو الله ته کومه واعلم من الله ما لا تعلمون او پویګم د الله د طرف نه باغ سجدا سبن بویږي یا بني يذهبوا بچو زمالر شي فتحسسوا من يوسف واخي مبتلا شو کید یوسف او ضرور داغه یا لټونه کوي د یوسف او ضرور داغه پلار دې بیزلنه صبري به ته دغه نشیتو ویزه خیر تاسو لاړ شي وی ګوري سږي خو به کړي ولا تيسوا من روح الله او من امید کیږي د الله د رحمتنا انه لا ييأس من روح الله یقینا امید کیږي د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافرون فلما دخلوا عليه نهر کلچی ورنن وتباغ بانی بیالالو بچا بسی یوسف علیہ السلام بسی قالوا يا أيها العزيز اے عزيزا مسنا واهلنا الضر رسید لے منگتا وکر ولو زمنگتا دیر تکلیف وجئنا ببضاعة مزجاة او
راوړې دې او راوړې دې مونږ ته پیسې لګي فاوفلن الكيل نو پورا راکه مونږ ته پیمانه وتصدق علينا وصدقوك بمونږ باندې ان الله يجزي المتصدقين یقینا الله بدل ورکوي صدقه کوونکو ته د پلار په حکم دوی دریم پر لړو مصر ته عزیز مصر دربار کې ودرېدو وته منګو زمنګ بال بچ ډېر په سختو حالاتو کې وته ولي ویو خو موږ ته دي مصیبتونه رالو دغه یو ورور دلته پاتې شو بل ورو زمنګ په خاور کې زمنګ پلار باغ په ډېر جاړي د شنچري غریبۍ هم خراب کړیو او دغه لګون دغه پیسې موږ راوړي دي ته خپل سخاوت سره مشهوري او ته خسړې نو موږ سره دې مرسته وکړي چې زموږ د کورنۍ د مسلې د مشاکل د غمونو لکم شي یوسف علیه السلام غلی ولاړو چې کله ووري چې پلار دړو غمی زیات شوی د دوی د غسترګې سپینې شي نو زړه را ډک شو د سترګو نه اوخ کې روانې شو د قصې نور نشو وګدولې قال ورتغ هل علمتم ما فعلتم بيوسف اي معلوم د تاسو ته چې کړه تاسو د یوسف سره واخي او دغه ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې وي تاسو نه پوه الله اکبر اول ول وزر موکتو وزر سره تاسو نه پوه دي دوی پاک زړه خاطر مؤمنانو زلون دي سي یو زموږ د زلون دي چې مسلمان لمن وزر نه ګورو خو په یو غلط تغوانه به خبر اړو ک ټلیفون مې وته کو چته نه کو بس زمان سره دښمنی ده قص په قصدنه اوچت نه کو نه لګي ما سره کپلار تیریږي زه ونلیدم سلام وانه چو دا د بدمعشي وکړه دا د تکبر کچرته جمعات کې ونلیدو یو ورځ مانځه کې نو دا بس وده پروت موږ نه کې قصدن آمدن دا بی دینه دا بیل ما دا دی بازو کار دی خو مسلمان د پاره به وزرونه لټه یوسف علیه السلام د اول نو وی تاسو چې سکړیو د یوسف او دغه ضرور سره اذا انتم جاهلون کله چې تاسو نه پوه هو په سوچ کې شو چې دې خبرې نه خو یو الله ته خبر دی به څه خبر دی یوسف علیه السلام ته خبر دی چې هغه بل چا د سپته چې مونږ کوی ته گزار کړی او دي شو در قالوا يا وي انك لانت يوسف آية خامخات يوسف قالوا يا انا يوسف وهذا اخي زي يوسف يا مودار ورد زمان قد من الله علينا يقينا احسان كرد الله بمن باني انه من يتقي ويصبر یقینا چې تقوا وکړه او صبر وکړو فإن الله لا يضيع أجر المحسنين یقینا الله نه برباد اجر د نیکی کوونکو قالوا يا غوي تالله لقد آثرك الله علينا قسم بالله بني یقینا ورکړی ته الله بمن باني وإن كنا لخاطئين او یقینا منګ یو خامخان د خطا کارونه قالوا يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم نشتي اسم ملامت یا پتاسو ننرز ایسم پتاسو نشتی زی دا مسلمان اخلاق یعنی دیسی بد وسره مغونه دي کړي چې معمولی بدی کړي کوی ته گزار کړي د پلان نه ور کړي سو کال دی لري او بیا د بل ورته وګوره هغه ته هیڅ ملامت یې نشته یغفر الله لكم بخانه دیو کې الله تاسو ته او هو ارحم الراحمین او غډي رحم کون کې دې د رحم کون کنا یوسف علی السلام درونم خیمانه شو توبه وسته کما غلطی جدی شیو اذهبوا بقميصي هذا ويسي كميس زمادا
فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا نواچوي دا په مخ د پلار زماره بشیل دونکه واتوني باهلكم اجمعين او راولي ماتا اهل خپل ټول راولي او دا کمیس ولد الله په وحي سره ورک الله ته وحي وکړه نو دې دا کمیس وې سي زما د پلار په مخې واچوي ناغسترګه به کار شروع کو ټول لذیذ کې چې بقات کې وسوله 15 کاله پاتې دوی دا درې پیری چې تدې راغلي د مسومره وخت کې په 2 کالو کې 15 لا پاتې ناغوت چې دلته راشي ما سره به او دغه شمار باز مورخین او یا ذکر کوي بازي سکم سل ذکر کوي نو دغه شانو کو چې ټول خپل اهل راوستو او د مصر بادشاہ غوی لډيري زرخیز عراقي ورکړي یوسف علی السلام د خپل ورونو د خپل مور پلار ډیر کرام وکړو ولما فصلت العين او هر کله چې جدا شو قافله د بادی د مصرنا کما قافله کما چې روانه ده کما چې روانه ده کما چې روانه ده ازامني الله چې څنګه د مصر نه جدا شو قال ابوهم وبلار داوي اني لا اجد ريح يوسف يقينا زخام مما بنت يوسف يا رب ما سبيل لي لولا تفندون کچرت تاسو ما بعقل نغنی تاسو سوچ دې څه خبرې کې خدا حقیقت ته او پیغمبر دې الله تدسي نخي خوي قالوا ورتاوي تالله قسم بالله انك لفي ضلالك القديم يقينا انتخام خاب بخاني منك بروتي هغه ځړې قصې ديسته یوسف را روان دی او بینی په ما ولګېدو کله برازي او سترګې مې سپینې شو دا خبرې ته دا خبرو ته چوکړه نو سود وګړه کې ځامن خو نشته او سره خو کې نه شنه غوته چې بابا ستاق خبرې دی هغه ځړې قصې دي خبرې پرې فلما جاء البشير هر کله چې راغې زیره ورکوم کې چاغره د یوسف علی السلام پرونو کې يهودانو مداغه اگر هغه القاه على وجه غزاركو قميص بمخداغه فرتد بصيرا وغرزيد وغالدنك سترګې بالکل صحیح شو قال وي الم اقل لكم اي نوي لما تاستا اني اعلم من الله ما لا تعلمون چې یقینا زپويګم د الله د طرف نه باغس چې تاسو به نه پويږئ قالوا يا ابانا بلار زمنګ استغفر لنا ذنوبنا بخانو ولا زمن د فرد ګناونو زمنګ ان كنا خاطئين يقينا منګ خطا کارو قالوا بلاري سوف استغفر لكم ربي زرد چې بخانه بوغړم تاسو لره د خپل ربنا انه هو الغفور الرحيم يقينا بخانه كونك رحم كونك فلما دخلوا على يوسف هر کله چې ورننوتو به یوسف باندې اوا الیه ابوی زه ورکو خپل ځان سره مور او بلار خپلته سیرت کې راځي وی چې د یو بل د سټون نسمتا وشو دغه څومره وخت بعد یعقوب علیہ السلام خپل زوی ولیدو مور سره غاړه ملاو کړه ویجل وغوله یو خاص زی ورکو پاوله کې بیا ول خاص ورلی را وسته بای باندې کینه ول خار طرف ته بود او د خپل خپلوانو ته دوی وشریږي مو تاسو خو پوره په امان کې او دلته ما سره وشيږي الله وی چې زی ورکو خپل مور پلارت
وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين او وی ننوزي مصر تا كغواري الله فأمن بي ورفع بويه على العرش او پورته کړل مور او پلار خپل پتخت باندې وخروا له سجدا او پریوتل ټول هغه سجده کوونکی. دا خوب دی چې سورۃ په اول کې بیان شو. وقال ويوي يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل اے پلار زما دا تعبیر د خوب زما د مخکې د دینه قد جعلها ربي حقا یقینا وګرځول دا رب زما رښتینه وقد احسن بي او یقینا احسان کړه د ما سره چا کړه الله اذا اخرجني من السجن کله چې راوستم زه د جیلنا وجاء بكم من البدو او راوستي تاسو د باندینا دو باندو کې اوسېدو بيزي غړي به ساتلي چې ګور الله سمغه احسانو کو جتا سو دا غزینه راوستي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي پس د دینه چې فساد چولو شیطان پمن زما او پمن درونو زما کې. الله اکبر. سو چې د اخلاقی بیا خبرې نسبت چاته کو شیطان ته کو شیطان دا کار کړو. دویمه د کوی تذکره وکړه پلار ته چې دو زه کوی ته گزار کړم نه د دې لپاره ونه کړه چې ورونه نور بس مې شرمو نور خبره سږي شي دا شي تایون مشره ته ما په خو لکه په شرمونو بده و شرم او په کوم ځکه چې کینی تذکره وکړو د دې سو ما ته زه خیر دیو زما په کړه مې زه دې ما په څه مطلب شو دا غریب خو ته په شرمونو و شرم. یوسف علی السلام دا تذکره ونه کړ پلار ته چې دوی کوی ته گزار کړم او الله زره وستم خودي سی وی الله رسول ډیر خکړی دی چې جیل نه راوستم او تاسو دغه باندې نه دلته رالی او د دې رونو سره الله زماغه ملاقات بیا کو بده خبري وته وکړي نوري وته سو نه. إن ربي لطيف لما يشاء يقينا رب زمان مزیدار تدبیر جوړون کې دې دا کار چې وی غواړي. انه هو العليم الحكيم يقينا غفار سبو حکمت والد. ربي رب زمان قد اتيتني من الملك يقينا ترى کړی د ماته د بچاینا وعلمتني من تأويل الاحاديث او خولد تامت تعبیر د خوبونو. فاطر السماوات والارض اے ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکي انت ولي في الدنيا والآخرة تدو زمای په دنیا و باخرت کی. توفنی مسلما ما مړکا د اسلام په حالات کی والحقنی بالصالحین او ملاو مکا ورست د مرګنا د نیکانو سره. یوسف علی السلام ګره هغه سره د خپل خاتمه غم دی ذکر یې الله ما مړک په دې سال کې چې مسلمان بیا مې د نیکانو خلکو سره ملاو. یعقوب علیہ السلام چې مصر ته ورسېدو نو د عمر تقریبا 110 کال او یوسف علیہ السلام د خپل ورونه خپل خاندان د مصر د بادشاہ سره ملاو کړ. غوړ زرخیز علاقه ور کړ چې بعض مفسرین لیکي عین شمس د غینومو او یعقوب علیہ السلام په مصر کې ولس کال ژوند تیر کو. بجراتونه بعد ولس کال ژوند دیو به چې کله مړ شو نو د وصیت مطابق دغه زمانو دغه بدن او جسیر او چته کړه او هغه کنعان ته وړه چې باغ ځکه خخ کو د چا په خوا کې ابراهيم عليه السلام په خوا کې الته مخ کې د ابراهيم عليه السلام قبرو ساره اسحاق او دغه خزه او د یعقوب عليه السلام یو خزه الته مخ کې نه خخه. په یوسف عليه السلام ډیر وخت ژوند دیو
دعوت کاری کو خلکو ته دین بیانو او د بچای د ذمہوریانی دم دغه په سر وي. کله چې هغه مړ شو نو په کوم ځای کې خخ کړو؟ په مصر کې خخ کړو، دریای نیل په غاړه باندې الته خخ کړو. وروسته بیا 100 کال وروسته موسی علیہ السلام بیا هغه ځای کولاو کو او تابوت کې د پروت روي سره زینه او کنعان ته ویوړو او د خپل پلانانو نیکونو سره خخ کو. بیا په مصر کې د یعقوب علی السلام بچو ډېر ترقی وکړه، دلته ټول ځامن ترالو سم ترقی وکړه، دغه غ نسل زیات شو په علاقه کې سم خارش. الله سبحانه وتعالی موسی علی السلام وتراولې او بیا موسی علی السلام دوی بوتلو د خپل نیکونو ملک شام ته واپس بوتلو. د مصر خو دوی خپل ملک نه دی کنه، دوی خپل ملک کوم یو دی هغه شام دی. او موږ سره په سوره مائده کې، سوره بقره کې، په سوره اعراف کې په ټول سورتونو کې تیر شي وی موسی علیہ السلام وتی چې ورننه وزي د خار ته. نو خار نه مراد دغه خار چې کوم تاسو په خانه خار دی او تاسو په خانه ملک دی. دغه واقعو د چا؟ یوسف علیہ السلام. ذلك من انباء الغیب نوحی الیک، د خبرو د غیب ندی چې وحی کو منګتا ته. وما كنت لديهم او نوی تداوی سره اذا جمعوا امرهم کله چې مضبوط کو وی کار خپل وهم يمكرون وغوی چلون جوړول. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين او ندی ډیر د خلکونه اگر کای رسکه ته ایمان راوړون کی. الله وجه انسانانو اکثر او انسانانو دغه حال. وما تسألهم عليه من أجر او نغواري تددوين بدي باندي سمزدوري إن هو إلا ذكر للعالمين. نددا مگر نسيت دفارا دخلكم. وكأي من آية في السماوات والأرض او دير دليلنا د توحيد اشتبا اسماننا وزمككي يمرون عليها ورتيريږي دوی باغی بانی وهم عنها معرضون او دوی داغینا مخړون کړي. وما يؤمن اكثرهم بالله ایمان نروړي زیات د خلقنا بالله الا وهم مشركون مگر په دې حال کې چې دوی شرک کوونکي. الله دې خلقو په الله ایمان راوړي او شرک کوي. په جبه باندې بده اقرار کوي چې الله زموږ خالق ته او رازق ته او مالک ته، خدای دې چې شرک وکړي ایمان به بګی نه. اچھا ته چې نن سبا نصیحت کوي چې شرک مکوه، هر کوم چې د کافر ښکارما کلمه وایم زه ته ماته شرک مکو. الله دې چې کوي ډېر خلک ایمان نه راوړي مګر دې ایمان راوړو سره سره سکی شرک کوي، ایمان راوړو سره شرک کوي. او الله ډېر دي سي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله اینو پامن کی دی دوی د دینا چرا بشی دوی ته پټون کې د عذاب د الله نه. او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. یا براشي دوی ته قیامت ناسا په دوی بنبويږي. قلت وایا هذه سبيلي دلار زماده ادعو الى الله بلم خلق د الله تربتا على بصيرة بدليل سرا انا ومن اتبعني زوغ سوق چې تابعدار دي زما. تبلیغ کومه دعوت کومه خو بس سره کومه په دلیل سره کوم على بصيرة. دا مثلا موږ سره مخ کې تیر شي اشاره کړو موږ د خبرې ته چې په تبلیغ کې او په دعوت کې د اهم شرط دی چې د څوک چې تبلیغ کوي چې د سره به علم او چې علم وسره نو دومره خیر برانه ولې چې څومره به فساد جوړ کې او شر براوړي. دا واضح خبره چې سړي سره علم نه دی بس خیر راوړي بلکې الټه فسادونه جوړي. ګل ته سره خبر نه دي ځکه علی بصیره دعوت ورکومه خو په دلیل سره
په دلیل سره دعوت ورکه وسبحان الله وما انا من المشركين او باقی د الله لرا او نیم زه د مشرکانو د ډلینا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او ندیر علی گلی منګه مخستانه مگر سړی دینه مسله ثابت شو چې پیغمبران د بخزو کې نشتی پیغمبران صرف په سړو کې نوحي إليهم من أهل القرى وحبك ولا منغا غويتا دكيلوالونا أفلم يسيروا في الأرض أين نقرزدوا بزمكك فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بچو ګوري چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې ودوینا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا او خامخا کور د آخرت ورد د بار دا کسانو چې تقوا کوي الله دې موږ ته نصیب کړي افلا تعقلون اين عقل نلري تاسو حتى اذا استيأس الرسل ترديج امید شول رسولان څنګه من امید شول ایمان راوړو چې زموږ د قومونو خو ایمان نه راوړي دعوت ال الله د خوري ګران کار دي کنه تکلیفونه برسي قسم حالات به الله پیغمبران په دې درجه ته ورسي چې نه امید بشو چې نور په دې قوم کې خیر نشته وظنوا انهم قد كذبوا او ګمان وکړي چې یقینا دوی ته دروغ ویل شوی دي جاءهم نصرنا نرى بغي غويتا مدد زمنگا فنجي من نشاء نبچ بکڑی شوا سوک چی من بوختل ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين او نشي وابس کی دی عذاب زمنگا دا قوم مجرماننا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا خامخا شته په قصه د دوی کې عبرت د پاره د عقل خاوندانو عبرت پکې شته عقل والا لپاره سدانه چې یوسف علی السلام قصه دی واورید د نور پیغمبرانو قصه دی واورید خو نه راکو به خبره ختم شو نو مطلب دا چې دی کې عبرت شته خو عقل والا لپاره دی ما كان حديثا يفترى ندد قرآن خبري چې د ځان نه جوړ کړي شوی دي ولكن تصديق الذي بين يديه مگر نازل شوی دی د دې لپاره چې تصدیق کړي کتابونو چې مخکې د دې وتفصيل كل شيء او د بار د تفصیل د هر شي وهدى او د بار د هدايه ورحمة لقوم يؤمنون او رحمت د قوم د بار چې ایمان راوړي پدې دې کې چې د اشکال لذي حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا او ګمانو کو چې یقینا دوی د سویل شي دي دروغ ویل شي نو د پیغمبرانو په ژوند کې خو نه امید راتله چې کله به داوود ډیر و چلیدو او چا به قبول نکو خو دې قومونو به د ګمان کوو چې دې رسولانو چې موږ سره کوم وعده کړی دا دروغ دي نو دې ځکه د ګمان ګره پیغمبرانو نه کړی دا ګمان څوک کوي ها د قومونه کوي چې به ورسره چا په ځل کې سوال پاتې شي چې څنګه پیغمبرانو او غوی دا ګمانو کو چې موږ ته دروغ ویل شي نه پیغمبران چې ته دې ګمان نشي کولای په الله باندې چې الله موږ ته دروغ ویلي خو دې قومونو په دې خپل پیغمبرانو دا ګمانو کو چې دومره وګد وخت تیر شو عذابونه ناراضي او دوی به موږ یې نو به دا پیغمبران موږ ته دروغ وینه واضح شو خبره د دینه بعد د سورۃ الرعد سورۃ الرعد دا مکی سورۃ ته او په دې کې 3 آیتونه دي او 6 رکوګانی موضوع د دې سورۃ ته رئیسی موضوع د وحی عظمت بیان الله سبحانه وتعالى او چې څوک په دې وحی باندې ایمان راوړي په هغه کې کم صفات یې غو الله بیانې او دا وحی په انسان باندې څه اثر کوي دا به الله په دې کې بیانې
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را الله علم دې د دې ټکو په معنی باندې تلک آیات الكتاب دایتنا د کامل کتاب دی کما آیتنا را روان والذي انزل اليك من ربك الحق او هغه شی چې نازل کړی شوی دی تا ته د طرف دربستانه حق دی ولكن اكثر الناس لا يؤمنون مگر ډیر د خلکو نه ایمان نه راوړي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله غزات چوچت کړي دي اسمانونه بغیر دستنونه چې تاسو یې نه الله د قدرت دلایل بیانې چې دا کوم وحی چې شوی دا حق دا ولي ځکه چې د دې ذات خبرې دي اولنې صفات د ذکر کو چې الله غزات چې اسمانونه چوچت کړي بغیر دستنونه ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دی بعرش بانی وسخر الشمس والقمر او تابع کړي دي نور او سپومې كل يجري لاجل مسمى دا ټول روان دي د پاره د نیټه مقرره يدبر الامر تدبیر کوي د ټول کارونو يفصل الآيات پډیر وضاحت سره بیانې دلیلونه لعلكم بلقاء ربكم توقنون د دې لپاره چې تاسو په ملاقات د خپل رب یقین وکړئ وهو الذي مد الارض او الله غزات چې خور کړي د زمکه وجعل فيها رواسي وانهارا او ګرځولي دی باغی کې مضبوط غرونه او نهرونه ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين او د هر قسم میوونه پیدا کړی دی بدی کې جوړي دو دم د الله د قدرت نه چې په میوه کې هر شي کې دو جوړي یعنی نر او ماده میوه کې شتي په میوه کې موږ نر او ماده و چولمده خوګه او ترخه نرمه او کلکه دا ټول سری دا جوړي دي کنه يغشي الليل النهار ورغن دشپا ورزتا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يقينا بديك خامخا دليلون دي دپار دا قوم چي سوچ كي وفي الأرض قطع متجاورات او بزمك كي تكري دي او بلتنيش دي زمکه کی ټوکړي دي یعنی بازي سي د باو سره لګیدلی سبحان الله ګور خصوص په پويږي نه لکه دې زمکه دې سړیو ګور سره ټوله خو یو زمکه ده نه الله ویني ټوکړي یو بل سره لګیدلی څنګه ټوکړي لګیدلی ان هر یو طبيعت مختلف ته زمکه به بالکل یو بل سره لګیدلی او دا به زرخیزي او دا بني دلته په فصل مزداري دلته بني حالکه دی یو بل سره لګیدلی دلیل به دی باندې چې ټوکړي جدا دي والله یو کړي دي ځکه خزینه وبګي نرمي زمکه به یو ځل کېدلی او به یو شاندوی ته ورکړي کی خوره به یو شانی د فصل کې دا نه کوي دا ټول الله سبحانه وتعالى طاقت ته وجنات من اعناب او باغون دي دانګورو وزرع ونخيل او فصلنا وكجري صنوان وغير صنوان سانغو ولا او بسانغو يسقى بماء واحد خلوبكي بيوبو سرا يوشانو بدي ونفضل بعضها على بعض في الكل او ورکو بازو لرا بازو بانی بخون کی او بیو شاندی خور یو شاند زمکه یو شاند او خون سری خون جدای ان فی ذلك لآیات
یقینا بدی کی خامخا نخی د قدرت د الله دی لقوم یعقلون دا قوم دبر چې د عقل نه کار اخلي وان تعجب او که تعجب کې ته یعنی که ته حیرانېږي په دې چې دوی انکار کوي د آخرت نه نو د دینه د تعجب خبره دا زیاته ده فعجب قولهم نو ډېره ناشنا ده دا وینا د دوی اذا كنا ترابا آیا چې کله شو منګه خاوري اینا لفی خلق جدید آیا منګ بشو پیدایش نوی کی یعنی الله وی پیغمبر دغه پرې د خودی خبره تعجب کې چول چې دوی ایمان ولې نه وروړي خودی ته وګوره چې دوی دا منی چې اول پر ما پیدا کړی دي خدای نه منی چې زه بیا را پاسوم په دویم پیر تعجب په دې په کار دی چې قمقلانو چې اول پیر منی چې الله پیدا کړی نو په دویم پیر د پیدایش خو دی اول نه آسان دی بدول نه منی اولئک الذین کفروا بربهم دا کسان دي چې کفر کړي دي بخل ربانی واولئک الاغلال فی اعناقهم او دا کسان دي چې توقونه بعد دوی په سټونو کې چولې شوی اولئک اصحاب النار او دا کسان ورولدي هم فيها خالدون دوی به باغی کې شيء ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة او پتا دې سره غواړي دوی ستانه عذاب مخکې د ایمان راوړونه حسنه نیکی مراد نیکی نه مراد ایمان راوړي دي په مخرجوي عذاب راوله وقد خلت من قبلهم المثلات او حال دا چې تیر شوی دی مخکې د دوی نه عذابونه شرمونکي وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم او یقینا رب ستا خامخا خاوند بخانی د خلکو ته سره د ظلم دا غوینه دی به مخ وي عذابونه دی راشي الله ګره دوی په هر خبر باندې عذاب نه راولي الله سبحانه وتعالى مهرباني دوی له بیا مهلت ورکي وخوله ورکي وان ربك لشديد العقاب او یقینا رب ستا خامخا سخت عذاب والده ويقول الذين كفروا او یا کسان چې کفر کړي دي لولا انزل علي آية من ربي ولنا نازلي بد باندې معجزات طرف دربدنا انما انت منذر یقینا تخير وركونك ولكل قوم هاد او د هر قوم د پاره دعوت ورکونک یعنی مکی کافرو سره بنوري خبرې نه خدغه به د دې معجزې راوړي مونږ چې دنه سغواړو غدي راوړي الله پیغمبر دوی په خبرو کې مپروز خپل کار کو دعوت چلاوه او د دوی مطالبه پوره کول د سستا بغاړه نه دي چې لازم نه پته چې ته دوی هر خبره پوره کې ادي بعد الله سبحانه وتعالى د خپل علم او خپل علم بیان کوي خپل قدرت بیانوي الله يعلم ما تحمل كل انثى الله پوي پاغس چې پورته کوي هر زنانه بخېټه کې الله سره دی علم دی الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد او باغس چې کمی رحمنا وغچ زیاتی وكل شيء عنده بمقدار او هر شی د الله سره بخاص انداز سره دی الله سبحانه وتعالى پدې پوه دی چې زنانه په دې خېټه کې په دې بچیدانه کې چې دا حمل لین آیا د زنانه د جنې ده کذالک وشړې بو چې دا خو نن سبا دي په دغه باندې پته لګي په دې کمپیوټر او په دې شی باندې پته لګي الټراساوند ولا کوي او دا کې به معلوم کوي دا لګ د جنې ده موږ دا صدور مې اشتباه معلومي دي چې ډاکټر ما دوه چې صدور مې اشتمخ کې معلوم کی چې د حمل عمر 2 میاشتې او 3
او ډاکټر وایي چې دا جنې ده که دا هلک دی داسې به معلوم کړي نشي دا طاقت د الله دی بله ده چې دا ماشوم عمر به څومره په دې خېټه کې دننه زیات به کم به د الله سبحانه وتعالی کار دی هغه به پوهېږي دغه شان د منۍ کومه قطره به ضایع کېږي د کمې نه به ماشوم جوړېږي کومه وینه او حیض او نفاس پیدا کوونکي دي او کومه نه ده عامه وینه ده دا ټول علم چې د چا سره دی دا د الله سره دی او د هر شي الله وي د هر شي زما سره یو خاص اندازه ده عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هو دې بار پټو ښکارا ډېر لوی دی پورته دی سواء منكم من أسر القول ومن جهر به برابر دي د الله په علم کې ستاسو نه هغه څوک چې پټۍ خبره او هغه څوک چې ښکاره کوي ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار او هغه څوک چې پټېدونکی د شپې او ګرځېدونکی د ورځې هر څه الله ته یو شان دي که ته د شپې به تلای کې یوازې پروت او توره تیاره ده راشي ګناه وکړه الله چې دغه شپه او دغه رڼا ورځ د دواړو ماته بالکل یو شان دي هر حال کې الله تعیني هر حال کې استاوري نو چرته الله ته په هغه ځای کې وي نني په کوم ځای کې چې الله تعالی د نه غواړي هلته دې چرته وي نني او په هغه ځای کې چرته غیر حاضر نشي په کوم ځای کې چې الله غواړي چې دی هغه ځای کې ځان ساته او دا هغه ځای نه ځان لرې ساته په کوم ځای کې چې الله نه غواړي له معقبات من بين يديه ومن خلفه دا الله په اختیار کې دي وار په وار راتلونکي ملائک من بين يديه مخکې د انسان ومن خلفه او رستو د انسان يحفظونه من امر الله چې حفاظت کوي د حکم د الله دلته الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړي چې الله ملائکه مقرر کړي د انسان د حفاظت لپاره د هر انسان سره شتي امام ابن کثیر رحم الله په خپل تفسیر کې دا خبره ذکر کړو د دیار لستی بعض علما نور سوي دا ملائکه الله مقرر کړي دي لپاره چې د دې انسان حفاظت کوي او سوال بجله کې دا راغی چې دا ملائکه شتي نو په انسان باندې مصیبت ولې راځي چې دا ملائکه الله را لګري زموږ د حفاظتونو لپاره مصیبتونه خو راځي که نه راځي ولې راځي داغه جواب الله دلته کوي ان الله لا يغير ما بقوم یقینا الله نه بدلی هغه نعمت چې کړی په یو قوم باندې حتى يغيروا ما بانفسهم تر دې چې دوی بدل کړي هغه نعمت چې د دوی په ځانونو شوی څه مطلب شوی دی ګناہوں دلاسه په د مصیبتونو راځي هغه دوی خپل کار دي ملائک خو حفاظت کوي او کوم نعمتونه چې الله دوی لور کړی خو د الله نه اخلي خو چې اوس انسان په خپل د غوړي چې په ما باندې مصیبتونه راشي او زمانه دینه نعمتونه ختم شي نو بیت الله ختم کی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا او کله چې ارادو کې الله په یو قوم باندې د مصیبت فلا مرد له نشتی واپس کوونکې داغي وما لهم من دونه من وال او نشتی دوی لره سوا د الله نسوک بچ کوونکې هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله غزات چې درخی تاسو ته برېښنا د پاره د یریو د پاره د تمی د پاره د یریو د پاره تمی څنګه تم باران یره عذاب چې کله اسمان کې برېښنا راشي یا رب باران بکی خوشاله شي انسانان یا ویری بيد الله عذاب را نشي وينشئ السحاب الثقال
او پیدا کی هغه وریځ درنو لره ويسبح الرعد بحمده او پاکی بیانې رعد ملائک سره د صفاتونو د الله والملائکه من خیفته او ملائکم د وجه د يرد الله ويرسل الصواعق او رلیږي الله تندرنا فيصيب بها من يشاء نرسي هغه چاته چې وی غواړي وهم يجادلون في الله او دوی جګړې کوي په بار د الله کې وهو شديد المحال او سخت نیونکې د الله صفات دي او د علم د قدرت دي او دوی بیا هم جګړه کوي دغه توحید مبارک یو مارزي کې بحث مباحثه کوي له دعوة الحق خاص الله بلنا حق بلنا دا والذين يدعون من دونه او کسان چې دوی را بلی سوا د الله نه لا يستجيبون لهم بشيء نشي قبل ولا دوی لره شيء بلنا حق بلنا رچا ده د الله ته چغي وها دعاګانې غواړه سوالونه غواړه الله به قبول کړي خو دې الله نه علاوه چې را خلق چاته پراته دي او چغي وته وي او را مدد شو وته وي الله دې خلق یو مثال ذکر کوي الا كباسط كفيه الى الماء ندې دوی مثال مگر پشان د وګدون کې دې ورغو بوتا ورغوي وګد کړي سته او بوتا ليبلغ الذين بارچی ورسی خلید دتا وما هو ببالغ او ندی غیر رسیدن کی دتا پوش بلی مثال لکه انسان دی لا شي دي شنوري دي شي او دی وبوتوي وي زما دی خلیته راشي نه د وبو راوچتی شي د دې خلیله براشي څنګه چې دا وبني شي راوچته دی د دې خلیته نشي راتله دغه شنده باطل معبودان چې د مشرکان د الله نه له بندګي کوي چرته دوی د خبر نشي قبل وله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال او ند دعاء د کافرانو مگر په بربادي کې ده ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها او خاص الله لرا سجده کې هغه څوک چې په اسمانونو زمکه کې دي څوک په خوخه او څوک په زور وظلالهم بالغدو والآصال او سورې د دوی بسبا او بیګا کې سوریم چیننو سجده کوي دې سره چې زموږ د درس ختم ته ورسېږو ان شاء الله پر روان درس کې به 14 نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.